جس ولیاڅه سپیه څه بد جک راځول سو څه بده غټه غلطي مو وکړه پرېږده د خدای دپاره ته به دا نشې او دا چرس دا شیان پرېږده زمړې څه وایه پرون خو زه لګیا وم پر کار باندې نه ومه فارغه پرون ما نارش کول څه وایه نارش کول څه در راوړي دي که نه زرداد مبارک څلور جوړ کړی خیر مبارک خیر مبارک الله ته خیر زرداد اویا واره دي مبارک خیر مبارک نظیر خان زرداد دا زما او ستا یاري نه ده دا به په دوستي ورسره بدلو څنګه نظیر خان زما سر نوس خلاص یاره زما د 2 میاشتو بچی دی هو دا ستا لور به زما و بچي تور کوي یاره ته څه وایې نظیر خانه ما ته اوسه پورې نه بچي لیدلی ده نه مې کور مشوره کړې ده زه بیا خپل مخ به تا د بچي ستا زوی ته درکړم زرداده ګام له منې که واخلمه دا به خامخا ته ما سره دا دوستي کوي یاره څه وایې نظیر خان نه لوړې مه کوه یاره دا د لوړو خبره نه ده زه به کوکشنې مشوره وکړم بیا یې بلکل درکړم ولې نه درکوم زرداده په دې به مې زړه نه راماته راکوي بیا خامخا به دا لور دا ستا لور به دا زما و بچي تور کوي بس دا دوستي به راسره کوي یاره نظیر خان دونه دې تنګ کړمه دونه قسمونه لوړې دې وکړې بس صحیح ده ټیک دی دا زما لور ستا د زوی سوله اوس وروره خوشحاله که نه خوشحال بس کور دې ودان الله دې عزت ډېر درڅه خوشحاله شوم بس مبارک ستا دې مبارک جس ولیاڅه سپیه څه بد جک راځول سو څه بده غټه غلطي مو وکړه پرېږده د خدای دپاره ته به دا نشې او دا چرس دا شیان پرېږده زمړې ولاړ شه یاره ستا به بل څه کار دی یاره په ما دې څه کار ته ولاړ شه یاره خلک ولي تنګوي په ما باندې څه کار دی خلک ولي تنګوي زمړې شرم مه کوه یا وکړه تا به ولاړ شه یاره خلک مه تنګوه پر برناکه د خلکو څه کوې زرداده چې د بلو زامنو ته ولاړې چپه ورسته ورته لګیا یاره د بل زوی نه دی څه مه دی زمړې څه دې دی زوی مه دی یاره هېڅ نه دی یاره پر برناکه تنګول که یاره خلک تنګوي یاره دا خلک یاره خل نه تنګومه برناکه دا بچی و دغه خانه خرابې ته ورکړې ده لور مه ورکړې ده ودغ ته ای څه وایه دا ستا دا ته لور کړې ده یاره دا لور مور دې بوځه یاره ولاړ شه یاره څه ولاړ شه یاره ځه خبا او برباده کړو زمړی به څه بد غټ جک راځول سو که ساریان د خدای په رضا اوس وکړم څه بېوقوفه نو تا دا چرچي ته لور څه دپاره ورکوله یاره عثمانه زه څه درته ووایم ما زه دونه غټ جک ویل سو دونه غټه خطایي راځه وسوله 15 کاله مخکې دا رشته سنګ زه په څه خبر وم چې دا زمړی خانه خرابه دا رقم کړي شي ښه دا تا پکښنیوالې دا کوزده کړې ده دا پکښنیوالې ما دا کوزده کړې ده ته دا هلک ته پالتوس کنځاوې مه کوه ترګور د غټ بېغیرته ته یې دا څه دپاره پکښنیوالې دا نجلۍ درته ورکوله پر تا باندې دومره نامخته و تا د خپله لور نس وګرځولی یا د انتظار نس ورته کوی چې دا غټه څه بیا به دې ورکړې وای بس یاره زه څه وکړم ما ګسه په خدای هغه ټیمه دونه خو د ده او پلار ته مې دونه قسمونه خواستونه ده کې نه یم نه د ده پلار دا خبره نه راسره نه زما په بچي څه جوړه که زما په لور یې څه جوړه هغه ششته د قرآن حافظه ده دی په چرسو اخته زه اوس وکړم څه یا دا قصور نه دی د دا هلک دا د پلار قصور دی قصورګر د ستا دی یاره اوس په وکړم څه قسم به خدای دونه پرېشانه کړی عثمان خان اوس اریان لار نه ورته جوړېږي یو سیسټم نه ورته جوړېږي زه په وکړم څه اوس یا زرداد خانه پکښنیوالې چې دوستي وکړې هغه سره بیا که چرسي جوړ شو که ډاکټر ځین جوړ دا نو بیا د نصیب کار دی پر تا باندې لور دومره بوج وله چې تا پکښنیوالې ورکوله اوس په دا خلکو ته ملامت یې دا ټکومه مشکنځا ورته کوه دا خلکو ته وروره خو د ده پلار نه کښېناستوي دوستي را سره وکړو ما چې دوستي سره که دغه انجام دی اخر بھائی دا خو نو تا به اول سوچ کوي پکښنیوالې ګوره زرداد خانه دا ستا لور وه ښه به دې راغټه کړې وای د یو ښه په یو ښایسته خاندان کې به دې ود کړې وای نه تا ته ټینشن وای نه به دې کور والا ته ټینشن وای نه به دا نجلۍ ته دا نجلۍ ژوند خو هم برباد شو دا چرسي مېړه یې سولو لا به ژوند زندګي ډېره تباه ده خو اخر خوا په دغه شي بده د دې ژوند تباه دی یا زرداد خانه به دا خلکو ته ملامت یې ستا خپله غلطي ده ورته دا خلکو ته ښکنځا کوې زرداد خانه دا مه کوه لږ سوچ کوه دا لور مه ورکوه دا تره پکښنیوالې لور ورکړې بیا نو ده ته راشي یاره هغه ټیم عثمان خان زما بلکل دماغ کار پرې شو بلکل ګس دا سوچ کې رانوځي پر مخ به دا رقم مصیبت ما ته جوړې شي بس ودی وکړه وګوره دا ستا خپل غلطي ده دا هلک باندې لږ علاج وکړه لږ کوشش پر وکړه د خپلې بچۍ دپاره ته د هلک سره چې څه کوی سه ورسره ویې که څه معلومه ده الله پاک د هلک جوړ کړي دا د خپلې د لور دپاره به دا سړی برابر شي ښه اوس ته اوس وار په ده باندې به علاج کوو وګوره دا غلطي تا کړې ده پکښنیوالې لور کړې ده اوس یې نو چرسي مېړه دی خو لږ علاج به وکړه د خپل لور ژوند به ور بچاو کړي ښه زه دا مشورې در کوم مګر د ښکنځاوو د ولو حق ته نه پر لرې پوه کوم یاره پر عثمان خان دی پریشانه کړی یم هلته چې ورسم بچۍ مې راته زاړي هلته بچیان راته زاړي اریان یم دی یې کړی یم ټوټ خور یې کړی یم یار بس دا نو پکښنیوالې لور ورکوې بیا به نو دا انجام خامخا ورته راځي بس ورته د خپل زوم باندې یو چم وکړه ورته پکښنیوالې لور ورکوې بیا را روان یې د بل زامن ته ښکنځا هم کوې ستا هغه ناشوته د زرداده بس صحیح ده ټیک یار زه